نو غلام هم آدم خان له لاسه ونیو او په خپله یې د درخانۍ په کوټه ورننه باسه او ورته یې وویل ورځه ادم خانه بېغمه په خپل یو ورځني جنت ورګډ شه او هر کله چې راوتلې نو ماته د دعا لاسونه پورته کړه او ها زه او میرو ځو تر څو خپلې پیسې زه حاصلې کړم. ادم خان د درخانۍ د پالنګ پر لور ورغی. د درخانۍ ښایست په لیدلو یې له خولې څخه دا کلمات راووتل: د اسمان سترګې ستوري دي او د ځمکې سترګې د درخانۍ په رقم ښایستونه دي. درخانۍ لا هم په خواږه خوب بیده وه او د ادم پر لور یې هیڅ پام نه و. ادم خان د درخانۍ د سپین جبین په کتلو د هغې په ښکلا کې ډوب شو. ادم خان د درخانۍ د پالنګ لنګې ته ناست و او د درخانۍ په هره شیبه لیدلو یې په وجود کې وینې رګونه تخنول. ادم د درخانۍ په ویښتانو ګوتې تېرې کړې. په دې وخت کې درخانۍ د ویرې څخه ټوپ وواهه او نیغه په خپل ځای ودرېده. بیرته په عادي حالت کې شوه، کښېناسته او ویې ویل: ښه دا ته دلته څنګه راغلې او چا راوستې؟ که چیرې موږ څوک یو ځای وګوري نو له عاقبت نه خبر یې؟ ادم وویل: له هر څه خبر یم او زه دلته ستا مینې راوستی یم. درخو وخندل او ادم ته یې وویل: نن خو په تورو جامو کې ډېر ښکلی ښکاري. تیر ځل چې د شنې جامې د خپلو شپږو ملګرو سره یو ډول کړې وې دومره خوند یې در سره نه کاوه، خو بیا دې هم د پایو خان په کور کې په نجونو اور پورې کړی و او ټولو به ستا د مینې خوبونه لیدل. ادم خان ورته وویل: درخانۍ د کلي ټولې نجونې زما د مینې خوبونه ګوري او زه صرف